مخکینی آیتونو مبارکو کې که تاسو ته یاد وي د قیامت د ورځې د واقع کېدو او په دغه ورځ باندې د انسانانو د خدای په مخ کې د پیش کېدو بیان شوی چیر د اسمان به وشلیږي د ځمکه د غرونه د هر څه به ختم شي. اوس د یو بل حالت متعلق ذکر کوي چې هغه د عملنامو هغه نتیجه چې هغه به په آخر کې د ټولو انسانانو ته څه دي ورکولی شي. به آیات کریمه کې الله وی فاما من اوتی کتابه بیمینه، الله وی چاته چې عملنامه په ښي لاس باندې میلو شوه نو فیقول ها اقرؤ کتابیه، الله وی هغه بس د خپل عملنامه به داسې بیلولی او خلکو ته به خی چې دا وګوره دا زما عملنامه ده او دی به خوشاله وي. دا به مؤمن مسلمان به چې عملنامه به ورته څه دی لکه په ښي لاس باندې میلو شي. روایتو کې راځي چې دا عملنامې میلاوېدل نو یو خو دا معلومیږي چېرې فرشتې به ولاړي تلې د میزان سره، عملونه چې کله وزن کیږي حساب کتاب برابر شي ستانیک اعمال زیات شي نو بیا به تعالی سې د هغې نه پس د عملنامه به درله درکړي تا چې دا بلوغ نه پس تر د مرګه پورې کم نیک کارونه کړي دي بد کارونه کړي دي هغه به پکې ټول لیکلي شوي نو تعالی به د عملنامه درکړي او بیا به څه دی که ستا نیک اعمال زیاتو او عملنامه په ښي لاس درکړي چې دا واله ځه جنت ته، او که نه بد اعمال د خدای مکه زیاتو بیا به عملنامه څه دی لکه په ګس لاس درکړي. او بل روایت کې راځي چې دا خلک به د حشر په میدان کې ولاړي او انتظار به کوي چې ما سره به اوس الله څه کوي، هر سړی به انتظار کوي نو یو هوا به راوالوځي او داسې تیزه هوا به راوالوځي چې دا عملنامې نه دي دا به ټولې د تلې سره خوا کې پرتې وي، دا به دا هوا په دې عملنامو راشي دا عملنامې به والوځي په دې هوا سره او هر سړی به څه دی لاس به ورته چې ما ته عملنامه میلو شي. او د الله په قدرت به مؤمنانو ته عملنامه په ښي لاس میلاویږي، د الله په قدرت به کافرانو منافقان ته عملنامه په ګس لاس میلاوي. دې کې به د چا اختیار نه. اوس هم زمونږ په دې دنیا کې په دې بدن کې اختیار نشته، په هېڅ شیز کې زمونږ اختیار نشته. دقه شان به د قیامت په ورځ هم څه دی لکه د چا به هم په څه کې څه دی لکه اختیار به نه وي. بیا او بل روایت کې راځي چې د عملنامې نه دي دا چا ته چې په ښي لاس باندې ورکولی شي وورجي نو دا به دته ډېر په عزت او احترام سره به څه دی ورته به وي دا واله د عملنامه، او دا چا ته چې په ګس لاس عملنامه دا دی شا د طرف نه په بېعزتۍ سره څه دی شا د طرف نه داسې به دا لاس شاته کړي دا واله عملنامه دی چې دی وګوري او دا خو بد اعمال دي دا خو ګناهونه دي دا خو زما پکې نیکۍ نشته نو د هغې نه پس بیا دې چېرته ځي لکه جهنم ته. حضور علیه السلام یو ځل صحابو ته وی تاسو غریب پیژنئ، غریب چا ته وایي؟ موږ غلکه غریب ده ته وایو چې پیسې ني موټر ني بنګله ني جیداد ني موږ لکه دا خوار غریب دی وایو که نه لکه. حضور علیه السلام صحابو ته وی تاسو غریب پیژنئ غریب څوک دی؟ چا ویجي چې کوري ني، چا ویجي چې اس وسر ني، چا څه. حضور پاک وی غریب سړی هغه دی وی زه غریب هغه ته ویمه چې د قیامت په ورځ به د ده دا نیک عملونه سم ډېر به نیک عملونه او د قیامت په ورځ به چې کله الله پاک حساب کتاب شروع کړي نو وی چا ته به کنزل کړي نیک اعمال به ترې والي هغه له به یې ورکړي، چا مونځ د چا حق به یې وخلی وي نیک اعمال به ترې والي هغه له به یې ورکړي، چا سره څه ظلم چا سره څه او هغه نیک اعمال به ټول ختم شي د ده به څه پاتې شي بد اعمال به پاتې. حضور پاک وی غریب دغه دی، حضور پاک څه وی لکه وی دا غریب دی چې د ده به دومره اعمالي نیک اعمال چې په غر د پاسه کېږي غر به برداشت نه کړي او د قیامت په ورځ به چې کله حساب کتاب شروع شي نو چا سره به څه زیاتي کړي چا سره به څه زیاتي کړي انیک اعمال به د هغې په بدل کې لاړ شي نو حضور پاک وی دا غریب دی. موږ په دنیا کې چاته غریب چې پیسې ني
په خبره باندې پېښ شوې لکه نو عملنامې په ښي لاس میلاویږي او بیا چې په ښي لاس عملنامه میلاو شي که نه اعلان به وشي فهو فی عیشة راضیه الله وایي چاته چې عملنامې په ښي لاس سره میلاو شوې نو دی به څه دی په عیش او عشرت کې به وي په خوشحالو کې به وي څوک به په خوشحالو کې لکه جواب راکړي چاته چې عملنامې څه دی لکه په ښي لاس میلاو شوې دویم نمبر وره په عیش او عشرت کې به دویم نمبر وره فی جنت عالیه الله به ورله څه دی دویم نمبر دا انعام ورکوي چې په جنتونو اوچتونو جنتونو کې به اوچتو محلاتو کې به دریم نمبر وره قطوفها دانیه داسې جنتونه دومره میوې به پکې چې میوې به څه دی لکه د ډیروالي د لاسه راښکته شوي داسې کومه ونه کې چې میوه ډېرې د هغه څانګې څه دي ښکته یي که نه دقه شان د څه دي جنتیانو ته به د الله دا نعمتونه دقسې ډېر وي څلورم نمبر کلو خورئ الله به وي خورئ واشربو څکئ د جنت شراب څکئ د جنت پیس څکئ د جنت اوبه څکئ هنیئا په مزې سره الله وي دا به څلورم نعمت وي بما اسلفتم فی الایام الخالیه الله وی دا تاسو ته چې دا کم نعمتونه میلاو شوي دي دا د ستاسو د هغه نیکو اعمالو دي ګورئ جی سبق ته فاما من اوتی کتابه بیمینه نو پس هغه کس چې ورکړی شو هغه ته د هغه عملنامه بیمینه د هغه په ښي لاس کې فیقول نو وبوی دی هاؤم اقرؤ کتابیه چې ای خلکو واخلئ اولولئ زما عملنامه انی ظننت انی ملاق حسابیه زما عقیده یقینو چې زه به ملاویږم د خپل حساب سره فهو فی عیشة راضیه نو دی به وي په عیش د خپلې خوښې فی جنت عالیه یعنی په جنت اوچت کې قطوفها دانیه چې د هغې میوې به راښکته وي کلو خورئ واشربو څکئ هنیئا د مزې سره بما اسلفتم فی الایام الخالیه په بدله د هغه عملونو کې چې تاسو کړي په هغه تېرو ورځو کې یعنې په هغه ورځو تېر شوو کې په دنیا کې صدق الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا الله مونږ چې کوم درس کو په خپل دربار کې قبول کړي څه کمی رانه شوي خدای مونږ ټول معاف کړي یا الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي خدای مونږ ټولو له خیر را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد و آله وسلم